د کس اوه کاله چې دی نو الله رب العزت ته سجده نه ده لګول او یو عجیبه واقعه ورسره راغلې ده. ملګرو اوه کاله چې دی نو دوی لمونځ نه دی کړی خو الله پاک ورسره هم عجیبه کار کړی دی. ویډیو راسره مکمل وګورئ د نورو ملګرو سره شیر کړئ. ملګرو دا کس وایي که نه چې موږ یوه شپه ناست وو د خپلو ملګرو سره ناست وم غلط فلمونه او غلط څیزونه هم کتل. تقریبا د شپې 3 بجې شوې چې زه کور ته لاړم او زما یوه لور ده 15 کالو او یوه مې ښځه وه. ملګرو ویل چې زه خپلې کمرې ته ورتلم نو زما ښځه مې وده او د 15 کالو لور مې ده نو هغه مې ودره. وایي زه رالم او بلې کمرې ته لاړم چې بلې کمرې ته لاړم نو هلته څملاستم او ما ویل چې زه به فلمونه وګورم. فلمونه یې کتل نو ملګرو ویل ما پسې ګیټ کولاو شو یکدم پسې ګیټ کولاو شو. ویل زه ویرېدلم چې زما لور راله او ما ته ویل چې زما پلاره ته دا ګناه کار مه کوه الله پاک په دې باندې ډېر زیات خفه کېږي الله پاک ناراضه کوي. ولې الله رب العزت چې دی نو هغه راضي که. ملګرو وایي چې دا خبره یې وکړه که نه وایي زما لور راله بېرته کمرې کې سملاسته زه چې رالم ما وکتل نو زما لور پرته وه. وایي یکدم مې په دې ذهن کې نه دی په دې سر کې مې یکدم شلق غوندې وشو که نه وایي چې زما دې لور ما ته څه وویلو. ویل ما اوه کاله چې دی نو ما لمونځ نه و کړی. وایي د هغه نه پس چې دی نو ملګرو وایي چې سهار شو که نه ویل چې سهار لاړم جومات ته چې کله زه جومات ته لاړم که نه وایي د هغه نه پس چې دی نو ما اودس وکړو. زه چې کله په جمع باندې ودرېدم او ملا الله اکبر ووایي د هغه نه پس چې الحمدلله شروع کړو نو ویل زما زړه ته هیله سکون شروع شو. د هغه نه پس چې دی ملګرو وایي چې د ملا کله سجده ولګوله موږ سجده ولګوله که نه نو وایي زما د سترګو نه بې درېغه باندې اوښکې روانې شوې که نه وایي ډېرې زیاتې مې د سترګو نه اوښکې رالې. وایي چې کله ملا سلام وګرځاوه د هغه نه پس چې دی په دې جومات کې زه کېناستم نو زما زړه ته ډېر زیات سکون را شروع شو. وایي زما د وجود سپکېده. وایي د هغه نه پس چې دی نو وایي زه بیا اپس ته لاړم چې کله اپس ته لاړم که نه وایي زما ملګري زما نه تپوس وکړو چې ته خو نن ډېر زیات د وخته رالې که نه څه وجه کېدلی شي. نو هغه ورته وویل که نه چې بېګا راسره داسې واقعه شوې ده. نو هغه هلک ورته ویل که نه وایي ستا د لور په ځای چې ته ملک الموت راغلی وې که نه ستا نه په دغه ټیم کې ساه اخیستی چې تا فلمونه او دغه څیزونه کتی ګنده او ستا نه په دغه ټیم کې ساه اخیستی نو ښه به وی. ملګرو په دې ویډیو کې موږ له هم ډېر زیات عبرت دی. که نن سبا تاسو وګورئ فلمونه د ډرامې د دې وجې نه خلکو ته ډېر زیات چې دی نو دا ګوري د هغه نه پس چې دی نو لمونځ ته ورته پته نه وي لمونځ څوک نه کوي که نه نو تاسو ته پته ده چې دې کس اوه کاله چې دی نو الله رب العزت ته سجده نه ولګول او الله پاک چې دی نو بېرته خپل عبادت ته چې دی نو رامایله کړو ملګرو په دې طریقه باندې. نو زما ټولو ته خواست دی یار چې د الله رب العزت ته سجده لګوئ. په دې سجده کې خلکو ته سکون وي که نه چې ته اوه کاله لمونځ ونه کړې که نه دا دنیا چې دی نو دا فاني ده دا ختمېدونکې ده. الله پاک مه ناراضه کوئ ځکه چې د شپې چې دی نو تاسو موبایل ګورئ په هغه فلمونه ګورئ او الله رب العزت چې دی نو یوه بجه چې دی نو هغه اولني اسمان ته راکوزېږي او د هغه نه پس خلکو ته وایي که نه وایي زما نه وغواړئ چې زه تاسو له درکړم او ته په شپې په یوه بجه چې دی نو ته الله پاک ناراضه کوي نو دا ډېره زیاته ګناه کار چې دی نو دا مه کوئ که نه. زما ټولو ته دا خواست دی یار کوشش کوئ چې نیک کار کوئ که نه او د شپې چېرته هم داسې موبایل مه ګورئ او د شپې چې دی نو د کې تهجدو ته راپاڅئ ځکه چې دا یو څو ورځې ژوند دی که نه دا واقعه ما تاسو د دې لپاره بیان کړه که نه چې تاسو ته پته ولګي که نه چې د لمونځ څومره اهمیت دی. که تاسو اوه کاله دې کس سجده ونه لګول د هغه نه پس چې دی نو الله پاک ورته توفیق ورکړو